الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. څلورمه سپاره ده سورة آل عمران او یوصل یوکم او یایم نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه فرمایل چې کله مسلمانانو غزوه احد کې د کافرانو مقابله وکړه، بیا عرضی شکست امراله او یا کسان مسلمانان د پکې شهیدان شول، نو دی منافقینو د هغې په باره کې ولوي کچرته دوی زمون خبره منلې او دی جهاد له نه وی تللی نو دوی به نه وی قتل کړلی شي. نو یعنی د یو قسم تنقیص بیان کړ د هغوی چې ولې دوی مړه شو. نو الله جل شانه پر آیت کې فرمای ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. ته ګمان مه کوه په هغه کسانو باندې چې دوی شهیدان شوي دي د الله په لاره کې، امواتا د مړو. او بل ځای کې وایي تاسو دې ته مړه مه وایئ، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. مړه ورته مه وایئ بلکې دوی ژوندي دي. او دلته وایي ګمان پرې مه کوه د مړو. چې کله سړی شهید شي، یعنی غزوه احد کې دا شهدا دا شهیدان شول، نو الله جل شانه د دې دا روحونه د شنو مرغو په دې جزیرو کې واچول او دوی وتلل د جنت په دې نعمتونو کې وسرېدل، او بیا د عرش د لاندې پانوسونه دي هغې کې به چکرې مزې به کولې، هغې ته به راتلل. نو دوی دا خیال وکړو چې زمونږ دا حال او دا مزې دا به د دنیاوي رونو ته څنګه دا پته ولګېږي چې هغوی زمونږ دا مزې ویني د دې جهاد نه اخوا نه شي، ځکه شهادت دا خو ډېر لوی شیز دی او دا مزې چرچې دي. او یو روایت کې امدام دی چې زمونږ دا خبره به څوک دغه مجاهدین رونو ته وکړي، زمونږ دا مزې ورته بیان کړي. نو الله جل شانه دا به ورته څه ووایم په دې قرآن کې ذکر فرحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تحسبن الذين تغمان مکو په هغه کسانو باندې قتلوا چې دوی شهیدان شوي په سبیل الله د الله په لاره کې. غزوه احد کې چې کله د جابر رضی الله تعالی عنہ والد سے وفات شو، دا ډېر زیات غمجن و. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل جابر ولې دومره غمجن؟ وای اې د الله رسول والد سے وفات شوی دی، شهید شوی دی، او دغه شانتي خپل اهل او عیال دایم ماته پرېښودی دی او قرضونه پیرې هغه ماته پاتې شوي دي. د دې وجې نه زه ډېر زیات چې دی هغه غمجن یم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل خفه کېږه مه، وایي ستا والد صاحب سره یعنی الله جل شانه را ژوندی کو خبرې ورسره وکړي بغیر د پردې نه، یعنی هغه ته دا مقام میلاو شو، نورو سره خبرې کوي د پردې شاته او دته دغه شانتي خبرې ورسره چې دا وکړل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. ګمان مکو په هغه کسانو باندې چې دوی شهیدان شي د الله په لاره کې اموات دمړو. نا خبر ځان سره یاد وساتئ. یو خو د علم تعلق یو حواس خمسه دي، لکه مثلا په یو شی باندې موږ نیول کو داغه نرمواله سختواله
لاس ورسره ټچ کو په دې سره دا موږ دا غي نرمواله دا کلکواله دا معلوم یې په سترګو سره یو شی موږ ته په نظر راځي بس د نظر خپل هدي هغه نه اخو به نظر هم کار نه کوي یا مثلا تریواله یا خوګواله په جبه سره موږ معلومو یا یو اوازي په غوګونو سره موږ چې دا معلومو نو چې کله د حواس خمسه کار فیر د عقل کار شروع کی او چې کله عقل کار فیر نو بیا وحی کار شروع کی نو د مرګ نورسته چې دا کم ژوند ذکر کیږي لکه روایت کې راځي دا قبر نیک سړی ته د حد نظر پورې دا کولاویږي اوس دلته عقل سلسله پر عقل ختم شوی دی دلته اوس وحی شروع شوی ده ځکه عقل بده کې کار نه کوي خو اوس مثلا موږ عقل استعمالو نو بیا به گمراه کیږو موږ او بیا به اعتراضات موږ کوو گمراه کیږو بیا نو عقل کار دلته اوس پرې خو دی لکه مثلا څنګه د حواس خمسه کار فی دی عقل موږ استعمالو کنه نو چې کله عقل کار پرې خو دی هغه نو اوس د وحی چې دا شروع کی خلق په مجانو باندې اعتراض هم کوي دی خو یو اټم بم جوړ نو د اټم بم کار دا د عقل سره دی تجربه را کوا چې څومره تجربه کولای شي وکړه نو چې کله عقل کار کوي الته بیا وحی چې دا شروع شي نو روایت کې راځي چې کله دا مړ په دې قبر کې خودل شي او دا خلق داتې واپس نو دا مړ دا د خلقو د خپو کشار دا چې هغه اوري د دې یو بل ژوند یو دنیوي ژوند دی دا دنیوي ژوند ختم شي دغه ته به برزخی ژوند دا ویل کیږي هغه شروع شي او یو روایت کې دام راځي چې بیا ول دو پرشته راشي دا مړ کې نه دې ته پوښتنه دي کوي مر ربک رب دې سوک دی او ما دینک دین دې څه دی او ماذا تقول په حق هذا الرجل دې سړي مبارکي تسوي نو کو دیندار یو دنیا کې رب په جاندلې د نبی علی السلام په طریقه باندې ژوند تیر کړي دین اسلام سره د خپل واسطه راوستلې د دین اسلام مطابق یعنی په خپل ځان کې اسلام راوستلې نو دا جوابونه ورته صحیح ورکی حکم مثلا داغه نه هټ کر ژوند تیر کړي جو ولدوي ها لا ادري ها لا ادري بس ماته پته نشته نو پرشتہ ما درې ته ولا تلیت نه د عقل نه کار غستلې او نه د شریعه قرآن وستلې دي او بس بیا د تجریح عذاب ورکې دغه پرشتي په ګروزونو باندې وਹੀ کله ته برزخی ژوند ویل کېږي نو دا یو د شهدا ژوند دی دا ممتاز وي د عام مړو عام مړو ته هم چې دغه ژوند ملاوي کو نیک سړی وي نو هغه ته د عذاب دا محسوسول شي ځکه د انسان نه چې کله روح وځي او نیک سړی وي د روح دا علیین ته ځي او چې کوم بد سړی وي د روح دا سجین ته ځي خو د دې روح دغه سره تعلق وي د جسم سره جسد سره لکه نور مثلا التبر وي ډیر زیات بر وي خو دلته د جسم سره د تعلق دی کنه د قشان د دې د روح دا چې د نیک سړی وي دغه په علیین کې وي نو د دې جسم سره د دې تعلق وي نو دا جسم په هغه سره یعنی مزه وغیرہ د سکی د جنت کم نعمتونه دي وغیرہ وغیرہ هغه د محسوسيږي خو چې کم بدکار سره وي نو هغه روح چې په سجین کې وي خو د دې مړ سره دغه تعلق وي د جسد سره نو دا د هغه د وجنه عذاب چې د محسوسي نو دا ژوند یو د شهدا دی نو د شهدا ژوند دا ممتاز دی او بیا د شهدا د ژوند انبیاء علیهم السلام ژوند چې دا ممتاز دی تر دې پورې مفسرین ذکر کړی دي چې د انبیاء یعنی د انبیاء علیهم السلام د بیبیانو سره نکاح کول انبیاء جایز نه دا غي ژوند دومره قوي وي نو مفسرین ذکر کړي دا عام شهدا چې کوم دي نو هغه دنیوي ژوند ختم شونه دا د بیبي سره بیا نکاح کولم چې دا جایز دي دا شان دا میراث هم تقسیميږي وغیرہ وغیرہ او عام دا غو ژوند چې به د دین کم وي خو ژوند ورته دا میلاوي نو الله جل شانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ته ګمان مکو په هغه کسانو باندې چې دوی شهیدان شوي د الله په لاره کې امواتن دملو بل احیاء بلکې دوی ژوند دي بل هم احیاء بلکې دوی ژوند دي عند ربهم د خپل رب باندې او د الله په علم کې ځکه موږ اوس عقل استعمالو نو عقل کار دان دي بس الله دې له ژوند ورکړي دي الله دې پوهیږي اوس موږ نه پوهیږي بل کې لکه لا شعورون
ولكن لا تشعرون لیکن تاسو پې نه پوهیږئ دي ژوندي دي خو د دې د ژوند پته تاسو ته نشته الله ته پته ده بس ژوند ورته میلاو دی او یرزقون او دې ته رزق ورکولی شي نو رزق دا هم د جسم صفت دی لکه دا یو چې د روح دی یو چې د جسم دی نو دا رزق دا د جسم چې هغه صفت دی بس نو دې ته باقي رزق ورکولی شي او فرحین په داسې حال کې چې دې خوشاله بما آتاهم الله په سبب دغه چې الله دې ته ورکړي من فضله د خپل فضل نه او ويستبشرون او دوی خوشاليږي او دا شان دا بشرم چې عملي ته ویل کېږي ظاهرا سړي ته خوشخبری ورکړي نو دا خوشاله شي زیره چې ورته ورکړي دوی خوشاليږي بالذین فاغه کسانو سره لم يلحقوا بهم چې دوی ندي ملاو شوي د دوی سره من خلقهم د دوی نه ورسته یعنی دغه مجاهدین ورونه باندې خوشاليږي چې بس دوی چرته د جهاد نه واپس نشي بس شهیدان نشي لکه جابر رضی الله تعالی عنہ والد سے د الله خبرې وکړي نه الله وسه غواړي د نه ته پوسم کو وای ته څه غواړي وای زدا غواړم چې بیرته دوباره د دنیا ته لاړ شم او بیا شهید شم الله بس دا زما وعده چې دوباره دنیا ته تلل چې دا نشته دا ما وعده فیصله کړی دا چې بس یو پر د دنیا دا ژوند ختم شو نو بیا به دوباره څوک دنیا ته راځي نه الله خوف علیهم نبوي سيرا بدوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غمجن وی او یستبشرون دی بخوشحالی کی بنعمت من الله بنعمت د الله سره او فضل او په مهربانی د الله سره وان الله بشکل الله تعالی چې لا یضيع نزایکی اجر المؤمنین د مؤمنانو اجر ولا تحسبن الذين تغمان مکوا پاکستان باندې نو دا خطاب د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مراد دی هر مخاطب دی چې هر مخاطب ته وي ته ګمان مکوا پر هغه شهدا باندې ولا تحسبن الذين تغمان مکوا پاکستان باندې قتلوا چې دوی شهیدان شوي فی سبیل الله د الله فلا رکی امواتا دمړو بل احیاء بلکی دوی ژوند دي عند ربهم د خپل رب په نسبت دي یرزقون دوی ته رزق ورکول شي فرحین دوی خوشاله په داسې حال کې چې خوشاله دي بما په هغه باندې آتاهم الله چې الله دوی ته ورکړي دي من فضله د خپل مهربانۍ نه ويستبشرون او دوی خوشاليږي بالذین پاکستان باندې لم يلحقوا چې دوی نه دي ملاو شوي بهم د دوی سره من خلفهم د دوی نه ورستا الله خوف علیهم دا چې نبوي سیرا په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غمجن وي یستبشرون او دوی خوشاليږي بنعمت پنعمت سره من الله د الله د طرفنا وفضل او په مهرباني سره وان الله او بشکل الله تعالی چې لا يضيع نزایکی اجر المؤمنین اجر د مؤمنانو ولا تحسبن الذين تغمان مکوا پاو کسانو باندې قتلوا چې دوی شهیدان شوي فی سبیل الله د الله فلانه کې امواتا دمړو بل احیاء بلکې دوی ژوند دي عند ربهم د خپل رب په نسبت دي یرزقون دوی ته رزق ورکول شي فرحین په داسې حال کې چې خوشاله دي بما فاغت باندې آتاهم الله چې الله ورکړي دوی ته من فضله د خپل مهربانۍ نه ويستبشرون او دوی خوشاليږي بالذین پاکستان سره لم يلحقوا چې دوی نه دي ملاو شوي بهم د دوی سره من خلفهم د دوی نه ورستا الله خوف علیهم دا چې نبوي سیرا په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غمجن وي يستبشرون او دوی خوشاليږي بنعمت پنعمت سره من الله د الله نه وفضل او په مهرباني باندې وان الله بشک الله تعالی چې لا يضيع نزایکی اجر المؤمنین اجر د مؤمنانو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
الله سمل سماوري پدې باندې پور پور د عمل کولو توفیق راکړي الله خپل رضا خپل تعالی خپل محبت را نصیب کړي الله دا کم نعمتونه دي کم خوشاليان اخروی دي الله دا زمونږ نصیب کړي الله زمونږ کامل ایمان نصیب کړي او الله د ایمان سره موږ د دنیا نشي د رخصت کړي او یا الله دا کوم خوشاليان دي جنتونه دي الله دا جنتونه را ترکي الله ستاره رضا را ترکي او الله په دنیا کې مستعد مرزي مطابق د ژوند تیرولو هغه توفیق مونږ لچې هغه راکي او الله زمونږ د ورځې شپې الله د خپل دین د خدمت لپاره چې هغه استعمال کړي الله د خپل دین خدمت زمونږ نواغستل کړي او الله په عرش معلا باندې زمونږ د قبولیت فیصله وکړي الله مونږ قبول کړي الله مونږ قبول کړي الله مونږ قبول کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد